خبره کوو اوپن هارت سرجری. اوپن هارت سرجری. اوپن هارت سرجری. اوپن هارت سرجری مطلب دا نه دی چې په دې کې زړه به خامخا اوپن کېږي. ښه اوپن هارت سرجری مطلب دا دی چې په دې کې موږ چیسټ کیویټي چې کومه ده یا چیسټ چې کومه دی دا موږ اوپن کوو. ښه دا چیسټ موږ دا اوپن کوو. فار ایگزامپل دا زموږ یو ډایګرام دی د ایکسپلینیټري پرپس لپاره. اوس که چېرته دلته دا د یو دغه دی دا دلته سټرنم به زه جوړ کړم. ښه سټرنم تاسو ته پته ده منیبریم دی، بوډي اف سټرنم دی دلته، او بیا زیپاید پروسیسز دی. ښه زیپاید پروسیسز دلته په دې کې تاسو ته پته ده ریبز دی. ښه دا ریبز posterior او upward ځي او دی دا ریبز دي. جست ایکسپلینیټري پرپس لپاره زه دا جوړوم. مطلب اناټامیکلی که دا کریکټ نه وي نو مثلا په 5th انټرکاسټل سپیس پورې دې دغه رسي. ښه بیس رسي دا هارټ، او دا چې کومه دی 1/3 داسې دا جست ما تاسو ته یو د هارټ دغه درکړو. اوس که موږ چېرته د دې هارټ سرجري کوو نو موږ څه کوو؟ موږ دا دغه چې کومه دی سټرنم دا اوپن کوو. دا څه کوو؟ موږ دا اوپن کوو. کله چې موږ دا دغه اوپن کوو دا چیسټ کیویټي اوپن کوو، د دې د وجې نه دې ته موږ اوپن هارټ سرجري ویلي. اوس فار ایگزامپل دا زموږ څه هارټ دی، دا څه شی دی؟ دا زموږ څه هارټ دی. د دې هارټ نه چې کومه دي د دې نه بلډ ویسلز وتې دي، ایورټا ترې وتې ده او پلمونري ویسلز ترې وتې دي. او دا چې کوم دی بایکاسپیډ وال دی، دلته ایورټیک وال دی، پلمونري مې پرې جوړ نه کړو نو ټرایکاسپیډ وال دی. خو دا ټرایکاسپیډ دی او دا بایکاسپیډ وال دی. او که زه درته دا دغه جوړ کړم، دا د دې چې کوم دي دا ریډ برته زه دا جوړ کړم، دا د دې مسلز دی. ښه د هارټ مسلز دی، دا سیپټم دی. نو اوس وګورئ کله چې موږ هارټ کې سرجري کوو، که دا د هارټ په مسلز کې کوو، په مسلز کې که دا موږ د دې هارټ په دې والف کې کوو، والف VALV والز کوو، او که دا موږ په دې ګریټ ویسلز کې کوو، ګریټ ویسلز کې کوو، او ایون دا که دلته موږ د دې کنجنټل هارټ ډیفیکټ دی، که چېرته موږ VSD یا ASD کې کار لرو، VSD او په ایټریل سیپټل ډیفیکټ کې یا کار لرو. دا نو د دې لپاره به فرست اف آل زموږ اپروچ دا وي چې موږ دا چیسټ چې کومه ده دا اوپن کړو، دا چیسټ چې ده دا اوپن کړو. نو د دې د وجې نه موږ د هارټ لپاره دا چیسټ اوپن کوو. ضروري نه ده چې دا هارټ موږ په هر یو پرابلم پسې اوپن کړو، خو بیا هم دې ته موږ اوپن هارټ سرجري وایو. اوس دلته وګورئ کله چې موږ دا د هارټ سرجري کوو نو تاسو ته پته را چې که دا هارټ زه تاسو ته په دې کې جوړ کړم، فار ایگزامپل دا هارټ دی، نو د دې هارټ تاسو ته دا خبره کلیر ده چې ایورټا د لیفټ سایډ نه وتې ده او د رایټ سایډ نه چې کومه دی دا پلمونري ټرنک وتی دی، پلمونري ټرنک، او دا لنګز ته رایټ اینډ لیفټ لنګز ته چې کومه دی دا بلډ وړي. لنګز به ورته دلته جوړې کړم، دا فار ایگزامپل یو لنګ دی او دا بل لنګ دی، دې ته وړي. کله چې موږ هارټ سرجري کوو نو موږ د دې کارډیو پلمونري دلته یو مشین موږ ولګوو، کارډیو پلمونري مشین ورته وو، کارډیو پلمونري مشین. د دې کارډیو پلمونري مشین په ذریعه باندې موږ د دې بلډ سرکولیشن چې کومه دی دا د یو مشین سره کنیکټ کړو. څه کړو؟ دا یو مشین سره کنیکټ کړو او دا دغه چې کوم دی دا هارټ دا موږ امټي کو د بلډ نه، ډرین کو بلډ د دې نه، نو بیا موږ په دې کې سرجري کوو. خو اوس داسې پروسیجرز هم راوتي دي چې دا هارټ بیټینګ کوي او ډیر سمال انسیجن د دې په ذریعه باندې کیږي او د دې کریکشن کیږي انساید د هارټ یا چې کوم دی آوټ ساید دلته په هارټ کې دا کیږي. هغې ته موږ بیټینګ سرجري وو، هارټ بیټ سرجري ورته وو، په هغې کې هارټ بیټینګ کیږي او په دې کې موږ دا هارټ بیټ چې کومه دی دا موږ ډسکنیکټ کړو، د دې سرکولیشن موږ ډسکنیکټ کړو او دا د یو کارډیو پلمونري مشین په ذریعه باندې موږ د انسان د برین او چې کوم وایټل آرګنز دي نو سرکولیشن موږ هغې ته مینټین ساتو. خو اوس د دې سرجریانو نه
چې په هغې کې موږ ډېر زیات سمال انسیجن کوو او د هارټ د کولاوېدو نه بغیر دا ورکوو. نو اوس زموږ سره دا ټرمینالوجي چې کومه د اوپن هارټ سرجري دا ډېره زیاته کنفیوز شوې ده او اوس خلک په دې کې کنفیوز دي چې دا اوپن هارټ سرجري ده که نه ده. د دې اوپن هارټ سرجري په باره کې به ستاسو په بک کې لیکلي په فرانکفورټ کې په جرمني کې لوډیک ریان دا چې کوم دی یو ډاکټر او هغه دا فرست دا سرجري کړې وه په سپټمبر 1896 کې دا کړې وه. د سټیب وونډ چې کومه دی سټیب وونډ دا په کوم یو دغه کې شوی و سټیب وونډ چې کوم سټیب وونډ ود رایټ وینټریکل چې کوم رایټ وینټریکل دی نو په دې کې یو سټیب وونډ او د هغې لپاره د اوپن هارټ سرجري کړې وه او دا یې ریپیر کړی و. بیا یو بل کس او هغه کنجنټل هارټ ډیفیکټ د هغه نوم چې کوم هغه ډاکټر جوهن لیوس ان د یونیورسټي اف منیسوټا on September 2 1952 خو هغه کړې وه او هغه چې کوم دی هغه کنجنټل ډیفیکټ چې کوم په 1992 کې هغه کنجنټل ډیفیکټ دپاره دا سرجري کړې وه. او په پاکستان کې به تاسو د ایوب میډیکل کالج نوم اورېدلی ښه ایوب میډیکل کمپلیکس نوم اورېدلی د ایوب میډیکل کالج چې کوم کمپلیکس دی دا په ایبټ آباد کې دی ښه په ایبټ آباد کې. یا به تاسو د پېښور چې کومه دی د ایچ ایم سی حیات آباد میډیکل کمپلیکس یا به تاسو د الارچ نوم اورېدلی په دې کې هم ډېر زبردسته هیلث کیر اف دی هارټ چې کومه دی دا پرووایډ کوي. اوس خو لا دغه جوړ شوی دی پېښور انسټیټیوټ اف کارډیالوجي نو په خپله باندې ما په دې کې د یو کس نیم سرجرۍ دغه کړې وې لیدلې وې نو دوی ډېر زیات انټرنیشنل پروټوکول فالو کوي او دا ډېر زیات ښه دغه کوي. نو اوس په پاکستان کې ماشاءالله د هارټ کیر یونټس چې کومه دي دا ډېر زیات دغه دي. په کراچۍ کې چې کومه دی کارډیالوجي چې زموږ سره دغه دی هلته هم د دې لپاره ډېر زبردست سنټر جوړ دی جی پی ایم سی خواته دی ان آی سی ایچ ته اپوزیټ. نو اوس په پاکستان کې هم دا شیونه چې کومه دي ډېر په ایډوانس لیول باندې هارټ سرجرۍ چې کوم دي کېږي نو دا زموږ سره څه اوپن هارټ سرجري. نو په اوپن هارټ سرجري کې چې تاسو دا پوینټ کلیري چې اټ ډزنټ مین چې په فار ایوری سنګل سرجري به موږ هارټ کولاوو داسې سرجري ته موږ اوپن هارټ سرجري وو چې هارټ پکې کولاو نه شي خو جست موږ سره موږ سټرنم ریموف کو چست اوپن کو نو د دې د وجې نه موږ دې ته وایو. صحیح ده ګران خو به نه